سلامونه او درنښت پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته خو په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکي حسیب قوی مرکز ووژل شو او 13 ملګري یې ژوندي نیول شوي عمران خان له درملنې وروسته بیرته زندان ته ولېږدول شو او د پاکستاني طالبانو د مشر نورولي محسود اړوند یو طبي جعلي راپور دا هم پوره خبرونه امنیتي سرچینو یک تلویزیون ته ویلي چې د حسیبي قوای مرکز پر وژل کېدو سربیره د هغه 13 تنه ملګري هم ژوندي نیول شوي د سرچینو په خبره د افغان حکومت ځانګړو ځواکونو د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې پرون د پروان ولایت په سالنګ ولسوالۍ کې د مقاومت په نوم جبهې غړی حسیب مشهور په قوای مرکز وژلی او د هغه 13 ملګري ژوندي نیولي دي حسیب قوای مرکز تازه له پاکستانه افغانستان ته راوښتی او سالنګ ولسوالۍ ته راغلی و د معلوماتو له مخې یادې ډلې غوښتله د خلکو ترمنځ د تشویش او ویرې رامنځته کولو په موخه ځینې کړنې ترسره کړي خو له ترسره کولو وړاندې یې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې مخه ونیول شوه حسیب قوای مرکز په تیرو 15 کلونو کې ګاونډیو هیوادونو ته سفرونه درلودل وخت نه وخت به یې په نامعلومو ځایونو کې ویډیوګانې جوړولې او د افغان حکومت پر ضد به تبلیغات کول نوموړي د افغان حکومت له واکمنېدو وروسته په لومړیو میاشتو کې په پنجشیر کې فعالو خو د دغه ولایت له تصفیې وروسته ورک شو او کله ناکله به یې په ویډیوګانو کې راڅرګندېده نوموړي په ګڼو اختطافونو باجګریو او د خلکو په ځورولو کې په لاس لرلو تورن وه سرچینې دا هم ویلي چې دغې ډلې د پاکستاني استخباراتو په لارښوونه خلکو ته امنیتي تشویشونه د پیدا کولو اختطافونو او نورو باجګریو جنایت پلان درلود په دې وروستیو ورځو کې د پاکستاني طالبانو د مشر نورولي محسود اړوند یو طبي راپور د پاکستان په ځینو رسنیو او ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کیږي پاک چوډي ویلي د دغه جعلي طبي راپور له مخې ادعا شوې چې د پاکستاني طالبانو مشر د کارتې پروان او شهرنو سیمې اړوند د کابل طبي لابراتوار کې خپل روغتیايي معاینات کړي په داسې حال کې چې دا په بشپړ ډول استوګنیزي سیمې دي او هلته په دا نوم هیڅ روغتیايي لابراتوار نشته د پاک چوډي حقیقت موندنې څانګې په عین وخت کې د کارتې پروان او شهرنو په اړه لیکلي دا دواړه سیمې سره جلا د کورونو شمیرې هیڅکله سره سمون نخوري او نه هم تخنیکی جغرافیایي او اداري جزئیات سره ورته دي د شوي بنسټ له لوري په نورو څېړنو کې راغلي طبي راپورونه کې د اصلي نوم نورولي ذکر کول له تخنیکی او امنیتي پلوه غیر منطقي کار دی سربیره پر دې په راپور کې د ذکر شوو نیټې 14 او 20 جنوري ترمنځ تضاد شتون لري په داسې حال کې چې خپل راپور یو ورځ مخکې یعنې د اګست په 19 خپور شوی و پاک چوډي حقیقت موندنې څانګې لیکلي د ټولو موجوده شواهدو جغرافیایي نقشو او اداري تصدیقونو پر بنسټ دا ثابته شوی چې دغه خپور شوی طبي راپور په بشپړه توګه جعلي دی او د یوه ساختګي سند پر بنسټ جوړ شوی د یادونې وړ ده چې د پاکستان طالبانو مشر څو ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا کورما سیمه کې د خپلو ملګرو سره راڅرګند شوی و او خپره شوی ویډیو کې ښکارېده چې په نیول شوو سیمو کې ګرځي د سویلي کوریا دفاع وزیر ویلي د دوی اټکلونه ښیي چې شمالي کوریا اوسمهال په خپلو اټومي زیرمو کې له 80 تر 120 اټومي سرګلولې لري هغه د پارلمان یوې ناستې ته ویلي د پونګیانګ د اټومي وسلو په اړه کره ارقام سختي او دا شمیره د څېړنیزو خصوصي مؤسسو د ارزونو پر اساس ترلاسه شوی دا نوي معلومات د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغو شمیرو سره په توپیر دی چې ویلي و
شمالي کوریا اټومي سرګولۍ لري چې شمېر یې 50 دی. د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ څو ورځې وړاندې خپلو سلاکارانو ته دنده ورکړې چې د روان کال تر پایه د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د لیدنې زمینه برابره کړي. د پاکستان پخوانی لومړی وزیر او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د اسلام آباد یو خصوصي روغتون کې له درملنې وروسته بیرته زندان ته واستول شو. د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو بیان ویلي د درملنې وروسته خان بیرته زندان ته ولېږدول شو. د عمران خان د روغتیایي وضعیت یا د هغه د درملنې مودې په اړه تر اوسه نور جزئیات نه دي خپاره شوي. د شنونکو په باور پاکستان چې ظاهرا د ولسواکۍ شعار ورکوي، پاوز او استخبارات یې هر ډول واک په لاس کې لري. دوی کولی شي هر سیاسي مشر زندان کې واچوي او یا یې په مرموز ډول ووژني. د ریاست الوزرا دفتر رئیس د سالنګونو بدیل مسیر څخه په روان کې لیدنه وکړه. د ریاست الوزرا دفتر رئیس ډاکټر عبدالواسع خادم د پروان سیاګرد ولسوالۍ اړوند دره تنګ سیمه کې د سالنګ بدیل لارې څخه لیدنه کړې. دا مسیر چې د پروان ولایت سیاګرد ولسوالۍ اړوند پلرنګ آب سیمې څخه پیلیږي، د بغلان تر دوشي پله 84 کیلومتره واټن سره د سالنګ لارې په پرتله تر ټولو لنډه لاره ده. ډاکټر عبدالواسع خادم د یادې سیمې د لیدنې په مهال وویل د یوه لنډه لاره ده، تونل ویستلو ته اړتیا نشته او نه هم نورې داسې جدي موانع شته چې د سړک تیرولو په وړاندې خنډ شي. بدیله لار خو بیخي کېدای شي. ما په فکر دا اوس چې ما ولیدله دا به هم تر هغه ښکاري درې ښه نږدې لنډه لار ده او بله د دې خدایي دا ده چې دلته نه تونل غواړي او نه داسې ځای شته چې هغه دې یو سختې ډبرې راغلي چې کار نه پکښې کېږي. د کار دپاره ډېره ښه لار ده او الله پاک مهربانه دی چې کوشش به وکړو، موږ هم هلې ځلې وکړو چې دا لار جوړه شي او د ملت لپاره خدای لوی کار دی. ملت ته موږ اطمینان ورکوو چې موږ انشاءالله چې بس کار وکړي، کوشش به کوو چې دا لار دا یوازې د هغو خلکو دپاره نه ده، نه د دغو خلکو دپاره ده، بلکې دا څو ولایتونو دپاره ده. د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ایران د نوو بندیزونو په نوملړ کې د هغه هیواد 21 کسان، 14 شرکتونه او 10 بیړۍ شامل کړي دي. رویټرز خبري اژانس خبر ورکړی چې دا بندیزونه له هغو پراخو محدودیتونو جلا دي چې د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ تهران پرې ګواښولی وي. د امریکې خزانه وزیر ویلي د امریکا اقتصادي بندیزونه به د نیابتي ډلو ملاتړ لپاره د ایران وړتیاوې راکمه کړي. هغه په عین حال کې خبرداری ورکړی چې د ایران پر ضد به یې اقتصادي فشارونه نور هم سخت شي. د یک ټلویزیون قدرمنو او معزز لیدونکو زموږ خبري سرویس په همدې ځای پای ته ورسید. تر بیا ښې چارې.